الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر ازمو سوسو مسله رسیدلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د 2000 مجاهدینو عمره القضاء لراغی. عمره القضاء او عمره القضیه او عمره القصاص او عمره الصلح مختلف نمونه باندې دی. دا زوړ درسو چې شپېتو خانم ځان سره روان کړه او هغه به نجی اسلامي لور کړل چې دا د مکی په طرف باندې روان کوزه. منځ دا اطلاع رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دشمن کمین نیولې. ابو قتاده او بعض نور مجاهدین په هغه طرف باندې ور تشکیل کړ. خپل محمد رسول الله احرام مو تړو تلبیه مشروع کړه. کله چې غزر ورور چې کوم ځای خلکو له پرېښو او په هغه ځای کې دشمن موجود نه و، هغه به هغه ځای احرام وکړو. به کله چې انسان د خپل میقات نه وړي احرام تړلې نه، نو بعض علماء لیکلي چې دا سړی ګناګار دی او بعض لیکلي چې بده باندې دم لازم دی. دغه پر دې ملګرو نیت نه وکړ نو شنه توکي. ابو قتاده څه ویلي زه خو سم احرام نه تړم، اسنه دشمن چیرته کمین نیولې نه. پرې منځ کې دا وحشي حمر خوري او قافله تیرېده. ابو قتاده چې د غفلت په حالت کې واقع او توجه ورته نه و. د ملګرو خپل مابین کې د خندا وکړه چې دغه توجه شنو د ټولو هغه طرف قتل ذکر رهنمایي نشو کولای چې دا قافله د اعلان دیږي یخکار دی. په اسماء بجې سور شو خوایي کې دا خره وجدا او به راوړل ملګرو ویل چې مخ د احرام په حالت کې د شی موږ له حلال کې حرام. ابو قتاده سے برغه رسول الله بختنه کوله چې داغه موږ ته پوښتنه شي د دې شي استعمال څنګه لري. نبی کریم علیه الصلاه والسلام بارکه خلکو اطلاع ورکړه چې پلاني علاقه کې دا قیلوله تیری شي ال تورغه وی ویلې موږ د شي خار کړی چې دا موږ له حلال ده که حرام. د الله نبی بالکل حلال ده که تاسو سره شي مال راکړي جزې می استعمال کړي. دین ورسره به هغه احرام وتړو د ملګری متړو او تلبیه شروع کړو. دا یو وګیم راويسته پهلوانی شروع کړه. و ګردش لري درې ګردشونه د مکی مشرکانو دا خبره دي ځوانانو لکړه و چې دا د مدینه د تبو کمزوري کړی دي او خپل هغه د مکینه بار شو چې زمونږ د نظر په محمد رسول الله باندې پرې نه وځي ډېر عینادین و. رسول الله ملګرو له ویل چې پهلوانی ښکار کوي ویل رحم الله الله دې رحم وکي په حق انسان باندې چې د کافر په مقابل کې خپل زور ښکار کوي. دین اورس رسول الله تواب کو ملګری دې ګرځا پر تاو توري وسره وی نيزي او عبد الله بن رواحه شیرونه ویلي. دې شیرونه حاصل لا و چې خلو بن الكفار عن سبيله خلو وكل الخير في رسوله. ان کافر زمانه ویلاره محمد رسول الله اخلاص کوي او ټول خیر باندې کړي. موږ دغه په خبره باندې ایمان او تصدیق لرو. شهیدان چې ودا ژوند دي او موږ الله رزق ورکړي. عمر چې په اعتراض وکړ چې دا څه کوي، دا خو د ذکر ځای نه دی، ذکر ځای دی، دا خو شیرونه ځای نه دی او بل تر محمد رسول الله نه مخ کې او ته خو دشمن موږ لاره پرې کوشش دا وکړي دشمن په آرام باندې شي. رسول الله ویل عمر صاحب له یا عمر دا شیرونه په دشمن باندې د شي اثر کې لګره مرمۍ بلکې چې دا غشي په لګي او ترغیب ذکر لمر کړو. د صفا مروه ما بینګه گردشونه وکړو به دوه رکعات موږ کې به مروه کې هغه هدايا ذبح کړه. به په دې مناسبت باندې خشتي وي کچیر ته دشمن به منګه ملکی نو موږ به خپل هدايا په دې ځای کې حلال او ذبح کو. ډېر وګړه مسله به وشو. پنځمه طریقه به دا و چې رسول الله په هغه ځای کې درې ورځې پاتې شو. بلال صاحب ځانونه کول او دشمنانو بد لګیدل او رسول الله به جمع ورکول. اخره چې وخت پوره شو نو ملګرو ویلې دشمنانو علي صاحب له چې صاحب لدی و چې دي نورزي د الله نبی ورکه پاتې شو ولې څه چل بوش ونصیب وې د میمونې سره اراده راوړل لرم او ډوډۍ وکم تاسو موټر په دې کې کېنه وسه ډوډۍ نو ضرورت نشي افزا تشکیل ورکو. نبی کریم علیه السلام سره ملګرو سره روان شو
خودینه مخکې جعفر شه بلګلو میمونه له شداد عباس سبکینو و ودا مال هوکا هغه اسما وقت ټول دغه سره دی نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو غلام لرو ابو رافع ودا میمونه په تصرف علاقه لړاول واغې ځکه په واده او بنا ورمانه به وکړو او دا ډېر نشه امتیازي جو په دې کې عقد هم شو په دې کې واده مو شو دې کې دا زنانه نه جوړ شو په دې کې وفات هم شو دې کې دفن هم ده سرک په خوا باندې دی وزې دی چې کله رسول الله روانې دوه حمزه شه بلور او دا اوازونه وکړه چې یا عمي یا عمي علي شه راوخصنو علي شه بل زوړم او جعفر شه بل زوړم او زید شه بل زوړم زید شه بل تو زمو سید مولای علي شه بل ته شي مال لکه چې هارون موسی لري او ارچ جعفر دی وزما اخلاق سره مشابه دي او اخلاق زما سره دیو بل سره دا شکل یو بل ورته دی دا رسول الله کا بشو او دلې وځکه دا جلې ور کوي چې د دې زنانه د ماشومې ترور اې په نکاح کېده اغه له به ورس وارله خالص ابن بدیه ګډه دعاګانې وکړي کده چې د اسلام راوړي نو مخکې بشي ټولونه سعید ابن ابان ورته خط ورغوي چې رسول الله خوستا باره کې ډېر ترغیب درکې او مینه محبت لري شراش عمرو بن العاص هغه لاړو د نجاشي بادشاہ خواله الت عمرو ابن امیہ الزمری لاړو مقصد د عمرو بن العاص دا خبر او جذبه ده او وجنه مسما ونومش هغه ویل چې راکه دا سړی موږ لراکه موږ به او وجنو وجه په بوکس باندې پرې پوزه ولدا پوزه ور باندې ماته دا ګورې باش پهلوانو من دحات العرب ودا د شری اساس لري چې هغه خپل جبريل راځي لکه څنګه چې موسی عليه السلام خو راتلو دا په تاسو باندې غالبيږي د په سره کې نورم د رسول الله وقار پر وته لاړو هغه چې د خپل کډه بستر و غیره راتړله خالد شه ورته شرط رواني وي اراده مې دا چې لاړ شمه ایمان راوړم زمزم عثمان بن طلحه ویل زمزم رسول الله ویل د مکی جګرونه تاسو له حدیث شول د بني خزاعه قبرینه څخه خلک راغله اسلام کې داخل شول به 200 مجاهدین د عمرو بن العاص په قیادت کې ولېګل کافرن چې کله زیتونه درشه ورته نور راولېګل ابو عبیده بن جراح عمر شه ابو بکر شه مبکیو اگر ادر منزل لري لیکن عمرو بن العاص نه مخکې کېږم وسو احتلام په حالت کې غسل وکي پرې او د څه وکي چرندام استنجا تیمومي والو منزل مخلش ملګری ویل یا رسول الله وېدي چې کومه په جنابت کې منځونه راکړي دي ویل که عمرو دا ولي په قران کې الله فرمایي چې لا تقتلوا انفسکم ځان نه مو وښنئ او ځان نه وښنئ په فتوحه کې نبی صلی الله علیه وسلم رسول الله وخاندل اېدینه معلومه شو چې خنی دا نو او داس کولې شي به تیمم وکا امر دا یو ځای شي هغه جمع کوي اطاعت رسول الله به ملګرو کې ثابت او د نور ملګرو نه کومه غوښتل د توکل منافات نری دا خو زوړ سبق د فتح مکه نه مخکې چې هغه پاتم کړه د هجرت باندې شوې د رمضان کې یو بل معرکه شوې ده چې هغه ویلې شي معرکه موتا سریه موتا یا غزوه الموتا معرکه سریه ورته په دې مناسبت باندې ویل کېږي چې محمد رسول الله پکې نو او دا ډېر یو شاندار او خطرناک جګړه د مسلمانانو د دشمن مابین کې راغلي د تاریخي واقعه ده چې موږ تاسو به ډېرې پیډې دي اول دا چې د موتا ویل شي سره کوم ځای کې دا قرار لري اهل علم فرمایي موتا د یو قريه د شام د علاقې بل قال نجدي دا چې د دې د قدس په مابین کې و مرحله یا دو مرحله مسافره تقریبا 2 ورځې مسل موتا علاقه جبري کې دا جګړه رااله او رسول الله دومره جت فوجین دي کې لګیلي او تقریبا 3 سره مجاهدین لګیلي وو چې واځي په فتح مکه کې لسره وو او هنن کې تقریبا 12 سره مجاهدین او دومره زیات مجاهدین شرط لګیلي نو سبب د معرکې او د جګړې سو د جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو استاذ او حارث ابن عمر الازدی رسول الله غلا خط ورکړي چې دا خط ځان سره والا د بصره والی له ویسه شهر دمشق او د شام په علاقه کې دی سره دعوت مسله وا او د بصره بادشاہ له نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دویم کړه خطر لګلې یو کړه لګلې او د دهیه الکلبی په واسطه باندې چې د ورشو د هرقل بادشاہ سره بستا ملاقات وشي هغه به د ابو سفیان د محمد رسول الله بارک لست پوښتنه وکړو په حدیث بخاری کې راغلی چې هغه تفصیلی ذکر شوی دی ملګری کمیږي او کنه غریبانان دی او څنګه نسب والا د مخې شاده داوا کړي و غیره دا په لار باندې روانو راتلو حارث بن عمر الازدی شرحبیل ابن عمر الغسانی په نامه باندې یو
والیو د گرفتار کې وو عربي خو اکثر عرب په هغه وخت کې نسوارا شوی وو بادشاہ د نسوارا وو د والین ټاکلی وو در محمد رسول الله د اساس ونی ولو حارث ابن عمر الازدي شرحبیل ابن عمرو الغثانی اول یو سورج قیدی کې کوټه کې واچ د قید نور سره ویسو ملګری مسرو فوج د محمد رسول الله د ملګری د شهود او د شاده خانه چې بتوره باندې ور سره ته الته غرزو شهید کی ځکه د دې نه برداشت کوله چې د محمد ملګری وغیرہ په دې علاقو کې ګرځي راګرځي علیه الصلاه والسلام جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام نه دا اطلاع راورسېده چې شرحبیل ابن عمرو الغسانی حارث ابن عمر الازدی استاد قتل کې رسول الله ډېر غیرتی شړیو ملګرو باندې بالکل د سر ختمېدل له تیارو فوج مجاهدین را جمع کړو تقریر ورته وکي ویلې وی په هیڅ یو قوم کې په هیڅ یو ملک دا مناسب نه ده وسم نه ده چې استاد یو قوم سره ډېر سخت دښمنی خو چې داغه سفیر او استاد تعالی راغه ته حق نه لري چې هغه وښني ام په مسلمانانو کې دا مسله ده ام په کافرانو کې موجوده حکومتونو کې دا کار دی د حارث ابن عمر الازدی وجلری د شرحبیل ابن عمرو الغسانی دریز د مجاهدین او تشکیل ورته چې بشروان شي وکړي چې دا تشکیل ور برابر کې او ډیر عظیم اولوی تشکیلو سپینه جنډاو بیرای ورکه ورته وی ویلې استاسو امیر و هغه زید ابن حارثی در محمد رسول الله ډیر محبوب د نبی کریم علیه الصلاه والسلام تبنا چې زید ابن محمد به ورته ویلې دیو صحابي په قران کې نوم ذکر شوی نه سوا ده نه اېدمه کې تاریخ ذکر شوی او سیرت درسونه کې به رسول الله ورته وی کدا چرته شهید شو نو به جعفر د اساس قومنداني او که جعفر چې چرته شهید شو نو به عبد الله ابن رواحه اې دې خبره دا معلومه شو چې رسول الله ورته دا تعین وکړي کدا شهید شو نو به دا او کدا شهید شو به دا نو معنا دا چې دا په وای ورته ثابت و چې دا به شهیدان کیږي او رسول الله به کله چاره په میدان د جنگ کې د رحم دعا وکړه چې الله دې بلانی باندې رحم وکړي هغه هم شهید کېدو لکه د عامر بن الاقوع بارک کله چې د خبر په طرف باندې ورته غشیرونه ویلې اللهم لولا انت محتدینا الله کتنه نو موږ بسم الله ولا نه موږ منځونه کړي نو موږ روزینی ولې وی رسول الله ملګرو ته پوښتنه کوي لکه دا شاعر څوک ودا عامر بن الاقوع وی الله دې په باندې رحم وکړي ملګرو ورته ویل یا رسول الله دا خو شهید کیږي تر خبره څنګه ورته زړه وکړه اما کو چې به شهید او د سیرت په کتابونو کې دا راغلي چې مخکې کتابونو کې دا مسله لیکلې و تورات او بل نور کې چې کله د نبی د خواني او امیر متعین کړي چې کدا شهید شنو به دا او کدا شهید شنو به کسل کسان ودا تاسو له متعین کې د دلیل دې خبرې ده چې دا اصل وړه به شهیدان کیږي ذکر رسول الله چې کوم خبره کړو په وحي ملګرو دماغي په دې خبره باندې اخلاص کو شاولنی قومندان صاحب زید بن حارثه دا چې کله شهید شي به جعفر دا چې کله به شهید شي عبد الله بن رواحه او نور قومندان ورکړي ورځي ودا قومندان چې کله ورکړو د سپین بیرغ وسره او قوا ور روان شي جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته وصیتونه وکړل یو اولنې وصیت ورته دا وکړي چې تاسو به اول دشمن له دعوت ورکړي ک اسلام وروړو په بها کچیرته نو به وسره اعلان د جنگ اختیار کړي دعوت دا منه چې اصول له دا خبره ومنه کوي منه لکتر کوي نه منه به جنگ دی دا اوس موږ اساس وعظونه دي ډیر دعوت نشي ویلې دعوت دا منه چې دغه تشاورس اسلامي حکومتي چې کله هغه تعالی خبره وکي واغې تا ونه منل نو ایسه به تعالی گزار درکې اوس موږ وعظ دی کبه دې جمعه کې چیرته تقریر کیږي او کچرته په بل ځای کې تقریر کیږي خبره وکړي چې الله او رسول دې شي ویلې دي کچا او منل فبها کوي نه منل بس خپل کار وکینو موږ هم دغه وسو علیک البراغ وعلین الحساب امام اهل السنه والجماعه امام اهل السنه والجماعه احمد بن حنبل فرمایي وی چې کله یو سره په بدعت کې واقع ته ورته شي وای چې سنت طریقه دا کوي منه لکتر کا کوي نه من لسا غاړه خلاص شو به ورته ویل چې لکه تاسو کله دې جنگ له ور داخليږئ د الله په نامه باندې بشرو کوي بسم الله دې ته ویل شي د ملګرو تربيت جهاد وځي دې نه شو چې شوګو غاړه راوښوا چې په کوم طرف باندې مجاهد روان شو لاړ دي شي نه مخکې د جګړې نه د ملګرو انساجي بکې تربيت بکې هغه نه به ورسره میدان د جنگ له بوزي درې مې ورته ویلې وې چې ګوره هغه سړی به تاسو وځي چې هغه تاسو سره په جګړه کې اخته دي حربي او څلوري مې ورته خبره وکړه وې مقصد د جهاد په پیژنې چې خالص د الله رضا په بل نه باندې بجنګيږي را پنځه مې ورته ویل چې ګوره سنانه بنو واش نه مګر که تاسو دا په جنگ کې داخله او به دغه جدا صورت
شپږم ورته چې لکه ماشومان باندې واجنې او موږ ورته ویلې بډاګان سپینګری باندې واجنې او ته ورته دا خبره وکړه اقرا هیڅ هغه په یوه کې ناس خپل ځان لا یو ډیوی لګولې د الله بندگی کوي بزرګ دی بزرګ نه بده کې کار دی چې اسلامي خلافت څنګه راشي او څنګه رانشي اسلامي نظام څنګه راشي او څنګه رانشي د دې وجه تاسو تاریخ وګورئ محمد رسول الله چې څومره ملګری قومندانان مقرر کړي هغه د جنگ په تکتیک باندې پوهه و ای چیرته هم سند مقرر کړي چې لکه دې صاحب لډیر څه درس یاد دی او دا ابو صاحب ډیر نوافل کوي او دا ډیر ذکرونه کوي دې خلکو خپل ځای دی د مدرس خپل ځای او د بل سره خپل ځای خو لیکن میدان د جنگ له بده شي سړی وړاندې کوي چې هغه په تکتیک او جګړه باندې پوهیږي چې څنګه ملګری بچ کو څنګه دشمن باندې ورشي او نه هم ورته چې دوکه منه کوي لسم ورته تغییر وي شي نه ور کوي ای ولسم دا منه ونی بلډینګ تعمیرات دا منه لوي تخریبوي بینه لیکن کله محمد رسول الله دې جواز مسله ور کړی لکه باندې قریزو په شلاړو که دشمن ته شمینه ورکول به بشونه راړنګ کړو کورونه دې ورته ور اخراب نه راوي جدا صورت دی لیکن مقصد د جهاد په جندر پکار دی چې د الله پس مکه مې د الله قانون نافذیدل کبه دې کې به څنګه انو شي نه ګډ ور شو هغه به جدا صورت ودا خبره ورته وکړه مجاهدین روان شو خو چې کله روانېدل جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره د ملګرو تر سنیه الوداع پر وسره خدای پامانه راغی مجاهدین څنګه الله لم ډیر قیمتي دي او زمو محمد رسول الله لم ډیر قیمتي و دجه پر رالل دلته شکل رالل او د فراق مسله چې مجاهدین وسروانی کې پاګه طرف درې سره قواوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو هغه دې خو رواني کې ځانو ډېر صح حالات دي ډېر سخت دعاګانې مرته وکړي الله رب العزت دې تاسو غانمین راو ګرځي او الله مسالم راو ګرځوا رب العالمین ستاسو دشمن له عزت او ماتي ورکی وېدا مسله چې کله ورته وکړه جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله را روان شو نو په دې وخت کې عبد الله ابن رواحه د سترګو وښ کې لاړې پجاړاش ملګرو ورته یا عبد الله ولې ته جاړې وېزماره په ذات الله باندې قسمي لیکن مخکې دې خبره نه چې دا رسول نو کې روان شي خبره وکړه لکني اسال الرحمن مغفرة وزربا وېزه دې مهربان الله نه د دې خبرې سوال کوم چې الله دې مال بخنه وکي او زه دې مهربان الله نه دې خبرې سوال کوم چې الله دې مال شهادت راکړي او قوي ضربا چې د شي ضربه مال دشمن راکړي چې زمانه ډېری ویني وبېږي او زه به چې دبن شمه خلف دې لار باندې تیریږي به دا خبره وکړي چې دا د حق مجاهد او غاجي خبره ده دا الله نه سوال وکړو دې صحابه ورته چې عبد الله ته ولې جاړي وېزماره په ذات الله قسم چې مال شړه په دې مناسبت باندې نه راځي چې دنیا سره مې نه ده جړه مال په دې مناسبت باندې نه راځي چې تاسو نسما جدای راځي جړه مال په دې خبره باندې راغله چې قران کریم کې یو آیات ته رب العالمین فرمایي و ان منکم نشتری اڅ په تاسو کې مگر دا به جهنم لور داخلي وې کچرته موږ ور داخل شونه به مدا معلومات باندې کېږي زبته اوزم کو بنوسم دې خبره مال شړه راوسته د محمد رسول الله د ملګرو ټول توجه په آخرت وا د سیرت کتابونو کې دا راځي یو ورځ به د خپل سر د خپل زنانه په دغه کې خودره او د سترګې وښ کړاړي دغه چې مو شاړو عبد الله بن رواحه دي زنانه ویل چې ولې شاړي یا زوجته اسما خزي وستاد وښ د وجه نسمانه مخ کړاړي ویماله وښ په دې خبره باندې راځي چې قران کې الله یو آیات فرمایي و ان منکم نشتری اڅ په تاسو کې انسانانو مگر خامخ دي جهنم نه ور داخلي او ما تر دایره پیدا شو چې عبد الله ابن رواحه کله ور داخل شي آیا دابته به بار اوځه کو بنوش وې چې کله دا شي کیږي او په میدان د جنگ کې د موت غزا کې ودا لګيږي بهم د سترګو نو خلاړي ملګر ورته چې عبد الله ابن رواحه ته ولې جاړي وې قسم په الله چې مال شړه په دې خبره باندې رااله چې کله د جنت جهنم له ور داخل شم به به اوځم کوم نو موجه دار چې رب العالمین فرمایي اڅ په تاسو کې نشه مګر واره مخامخ ورسي انت ور داخليږي دا به ځان له مسره له عمل ان جهنم جذب جهنم ډکون څنګه داخلي او څنګه او هغه جهنم رسول الله فرمایي چې زر کاله هغه ور بل یو کیفیت زر کاله به بل شو بل کیفیت او زر کاله شی به بل شو بل کیفیت نبی کریم علیه السلام فرمایي چې وسړي په دنیا کې ډېر ژوند تیر کړي او دې جهنم له ورول وي دا به څوک ته پوښتنه شي دا ور والا آیات چرته په دنیا کې لذت او خوند تیر کړي نو دا بوې چلا وکه چرته وسړي دی ور له ورو ورځي کې رب العالمین ورته وشي یا ور والا که دنیا ما په هاچر رسول ضرور شي آیا مال به راکې دې خبر نه چې جهنم نه بچي وي او الله تعالی سره زنه منم رسول الله فرمایي وکړه اسمان د سره چرته وسونه روان شي نو مازیګر به ورسیږي کلونه به وسړي مزل کې د جهنم په دستر کې شروع ورسیږي لاندې ورسیږي دومره شاوره قرطبی تذکرہ کې لیکلي عمر سے بدا ویلې به خډیر شاوره دې د جهنم ګرمای شډیر سخت دی او څنګه رب العالمین غوسه ډیره سخت را رسول الله فرمایي
یو غاک وې دي جهنمی دومره لکه د احد غر او کدوګي د یو طرف د جهنمی سره مزلو کې 3 ورځې پورې مزلو کې لیکن د بل طرف لپاره شيږي نه نبی کریم علیه السلام فرمایي وېدالان د شونډه بین عمل رسیدلې باندې شونډه به د سر لختلی او حسن بصری فرمایي چې د هر جهنمی سرمن به اوې سره کړه دروازه ورځي سوځي او به جوړي الله او به سوځي به جوړي سوال زمونږ الله خو به دې باندې قادر چې د وسر منی پر خودلې نو بار ولې سوځي یو وجه علماء دالي کړی دا چې الله رب العزت موږ خپل طاقت خي دغه موجه علماء دا ذکر کړی دا چې کله دا بدن سرمن نری شي نو دا به ډېر سخت درد لري د دې وجه نه د خلکو لا د یو پرڅه خو یو پرڅه باندې ځبره به دې انسان د شبه بار راوځي اې دې خلکو خوراک بني قران کې رب العالمین فرمایي مگر غسلین د جهنميانو د وینې زوی اصحاب دنو ډکه میته چودا وي طلب د وبو کې رسول الله فرمایي د اور په کندولنه کې ورته وبر اورلې شي چې کله د مخ لور ته نږدې کړی شي د مخ د سرمن به راولي شو بل سر به ورته واړي د خاص اندامه د پوره تلوینه به ارڅ باروش مگر روسه قران کې رب العالمین فرمایي ثم ننجي به ومن نجات الذين امنوا اغ خلقوا لشاغ ایماندار دي الله نه یریږي تقوا بارک موږ دا ویلو به ځای خبر نه کول چې به کوم ځای کې موږ الله خبر کې ګان تاسو نه کول چې کوم ځای باندې خوشالي کې غل ځان رسول د مؤمنانو قدر کول په ګناه باندې اصرار نه کول په نیکی باندې دوکه کېدل نه دا تم ساتل چې ما عمل الله قبول کړي دایره پیدا کول چې اسنه الله رد نکي د قران او سنت تابعداري هغه کار باندې الله خبر کې غل نه وړاندې کېدل د مباحات او ځان ساتل د الله سره مینا د الله بندگی کوله در رب العالمین د بندگانو سره مينو دول عقل چې انتخابول چې هغه په خوشحاليږي د حرام او نزان ساتل د طاغوت نزان ساتل او ذکر رب العالمین کوله د محمد رسول الله په نقشه باندې روانېدل دنیا شاره غرزوله د الله بندګۍ لبیک ویله د بے وفای نزان ساتل او هغه مرتبه تاسو درسونه کې بار بیان شوی دی اوله مرتبه اسلام دا چې د کفر او شرک نه جدای د قشان د ګنا نه جدای د اشتباهي شیونو نزان ساتل د مباحات نزان ساتل د زړه د الله نه په بل طرف باندې روانول څنګه په انسان کې دا تقوا راشي دا خبره مخکې بیان شوی و د الله د نعمت او سوچ په دنیا کې او د قشان په آخرت کې د الله د عذاب نه په دنیا کې او په آخرت کې د قیامت حساب را یادول د رب العالمین نه حیا علم د قران او سنت د الله د نعمت او شکریا د الله فضل او رحمت قوي ایمان تقوا والا رسول الله فرمایي بعض د انسانان چې خبره بجلی غونې تیریږي او بعض به د سونو غونډه او بعض پیدل او بعض انسانان به چې شغله کپ منډه چوي او بعض به کوناټو باندې رواني او کله چې انسان ور داخل کړي اقن دمونه وسوځي کې چې باغې باندې سجده لګېدلې دیو جن مال شاړه رااله دا خبره چې کله وکړه د رسول الله ملګری روان شو شپږم چې کله روان شو نو ما انا الاخله ورسره چې دا په شام کې نږدې علاقه ده د نبی کریم علیه السلام ملګری ډیرو خیر خلک صحابه کرام دغه استخبارات د رسول الله ملګرو له اطلاع راوړل زید بن حارثه له ته خبر نه وینا ویو لک فوج دشمن راوستل یو لک د هرقل بادشاہ راوستل یو لک دا دوه لک فوجان راغلي دی په دې خو 3 زره مجاهدین دي چې د یو مجاهد په سر باندې شپږ په کسان راورسېدل دې سره وڅ کوي تاسو فوري قومندانان خپل کینه ستر ګوبانه او شورای شروع کړ چې وڅ چل غول پکاره دي دوه خبرې پیښ شوې دا خبره به کې چې هم پیښ نه کړي چې جنگ نه کوو تیک تا کوو بعض ملګرو دا ویلې وې په دې کې موږ پاتې کېږو محمد رسول الله خلک لیګو چې هغه موږ نور کومک راولېږي ځکه 3 زره کسان او 2 لک کسان دا خو ګور ډېر ګران کار دی دا تر نشي کېدلې دویم جماعت شي ویلې وې موږ رسول الله علیه وسلم مقصد زمونږ شهادت ته بس موږ رسول الله د امر مطابق دا 2 لک فوجونو مقابله لوردان کیږي به هغه چې موږ الله وغواړي فیصله په دې خبره باندې وشو او په دې مقام کې عبد الله بن رواحه ډیر شیرونه ویل خلک به ګراتیش کړه چې مقصد زموږ شهادت دی او رسول الله په امر باندې راغلی او دې ځکه باندې موږ نن جنت الله نصیب کوي او دا به کوي او بیا ورته چې مثالونه ذکر کړي چې په بدر کې څومره کم خلک وي لیکن موږ الله کوم کړو راولې دغه الله به ګور موږ کومک را لېږي حنین کې را لېګلو په بل ځکه را لېګلو ملګرو پروګرام په دې باندې برابر کې چې بس خامخا موږ جګړې لورځو پاتې کی ګنا د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ملګرو ایمان ډېر قوي و قوي ایمان چې کله بچا کې موجودي هغه به دشمن نه یریږي نه اې دې وجه تاسو د غیر مسلمان وګورئ څومره طاقتونه امکانات سره دي ولی په بل طرف باندې ضعفا مجاهدین دي خو لیکن ایمانونه قوي دي ایسه دغه دشمن لاندې کړي هغه الله په غالب کړي دي دا زموږ د الله سنت او عادت دي او د چې ایمان سړي کله نشي کېږي
چې هغه د قوي ایمان ولا خون چې هغه دشمن به متاثر نشي ایسه به وردانګي علماء د غیر پر شل وجه ذکر کړي اجمالی د الله په مخلوقاتو کې اول سوچ کول دویم د قشن د قران کریم کې سوچ دریم د الله په نومونو کې سوچ څلورم د رب العالمین نه ذکر پنځم داغه دعا وکړل شپږم د محمد رسول الله تابعداري وم کې څه اخلاق اتم د نبی کریم علیه الصلاه والسلام معجزات پیژندل نهم د رسول الله شخصیت پیژندل لسم د اسلام د دین محاسن پیژندل یو لسم د هر قسم کفر او شرک نه جدایي دولسم رب العالمین له وخت ورکول دیر لسم د علماء سره کې نسلا سوال لسم علم د قران او سنت پین لسم د ادب نه کار اصل شپږلسم عمل د الله لپاره کول ولسم هغه کار انتخابول چې په کوم باندې د مؤمنانو لپاره هغه شی انتخابول چې ځان له سړي غواړي اتلسم د هغه کار نه جدا کېدل چې تا رب العالمین نه جدا کړي نو نسم جهاد او شرم عمل صالح دا شل کارونه د رسول الله په ملګری کوو فیصله بده وشو چې بس میدان لدانګل دي چې شهیدا هو به کدا او چې کله قوای ور روان شي نو په یو طرف باندې د دشمن قوای واړول او په بل جانب باندې د محمد رسول الله د دریز مجاهدین شاسواران په دې کې و وې شکل دا واړول تقریبا په دې کې زید بن حارثه هغه چې امیرو سخت ترغیبات ورکړه د دشمن دولکه فوج په دې کې 50,000 اسونه و ته سوچ کوا دی خو 3,000 مجاهدین دي هغه خو دولکه فوجین دي او هغه صرف 50,000 اسونه راوستي دي یو عز شو لکه ټانګ ته 50,000 ټانګونه په کار باندې ورغورځو چیرته باغټیش لیکن د رسول الله ملګری و هغه د محمد رسول الله په لاس باندې تربیه شوی خلق و تر دې پورې د محمد بن مسلمه بارک عمر بن الخطاب فرمایي رضی الله تعالی عنه و محمد بن مسلمه د انسان د زر کفار او ته یو خو ورځو دا ورته ځان له ورځو دا په زر وړ باندې غالبي د مغیره رضی الله بارک دا راځي ودا په یو کار کې تاسو قیدی کړي او د کار څلور دروازې په هر دروازه کې څوکیداران مقرر کړي لیکن دغه مغیره تر وښو دشمن قرباني پوي نه رسول الله مجاهد فوجي انسانو قهرمان او زګه دغه ملګری نشه تکړه شاسواران بادر و نو زید بن حارثه سخت ترغیب ورکړي چې بده کې شپم را الله دعاګانې مو وختلې د صبر تلقینی مو ورکړي او د جهاد او د جنت او د ټولي تشکری به وکړي او تهجد کې ډېر دعاګانې وکړي او تهجد لږ انسان کله روچ شي دعاګانې وغوړي دا به کامیابی کې ځکه خدای رسول الله ملګرو په سر وخت کې حمله کوله یو دشمن په غفلت کې بل مسلمانان په دې تهجد کې دعاګانې غواړي او دا خبره مخکې ویل شوی و چې انسان متهجد راو چې دیږي په دې شرط چې وختي ود کېږي قیلوله کوي د ماسپکین منځنه مخکې خاص کر د سورې کاف د ورسنی ایتونه و چې کله ود کېږي وختي ود کېدل او د ګنا نه ځان ساتل د دنیا په کارونو کې ځان ډیر نه مصروف اول ډیر خوراک او ساک نه کول د مؤمنانو سره کینې نه لرل د آخرت سوچ اقایتونه او حدیث کتل چې باندې قیام الليل پر ترغیبي د رسول الله د ملګرو سیرت کتل په ځمانه مالی جرمانه وغیرہ د مقرره او د زیات جما وغیرہ نه ځان ساتل وی چې کله دا خبره وشوه زید بن حارثه وی هغه ملګری ځان سره تیار کړ او په دشمن باندې سار وخت کې برید او عملیات شروع کړ یو خو درکه فوجین او بل خو 3,000 مجاهدین او بریدم د ملګرو د خوانه کې رسول الله د ملګرو زید بن حارثه امیرو د رسول الله سره ډیر انتیجه تمینه وا وکړه چې دا ورته تشکیل کړ ور باندې چې په دشمن باندې عملیاتو کو نصار نه جګړه ونه کته انتر مقام پورې خطه شروع وا دشمن یو قسم ته تعجب وکي ویل کدا لکه کی غو خلک دي دا وسره غلیظ مونږ دوله کوم فوجانو مقابله کوي صدقانه وې دومره سخت جګړه وکړه چې دشمن له سخت تلفات پکې ورکړه په دې کې به نبی کریم علیه الصلاه والسلام ټول مرګ تقریبا 12 شهیدان شي به درې کې لوی قومندانان سنورم شهیدان دي وې شکل دا سخت ما دي شکل څنګه ورکړه وې چې ماقام کې دا په خپل اسمانه سورو وې دومره سخت گزارونه د نزور باندې وشول چې حتی تابه دا ګمان کو چې په دې نزور باندې بالکل زید بن حارثه وسوځیدو چې کله وسوځیدو ووري واخ سره پرې وته ایسه دا شهید شو ان لله وانا الیه راجعون وې چې کله دا شهید شونه د جنگ بیرغ جعفر رضی الله عنه کې ونیو بیرغ به کله پرې وته بس ماته وا اېدل شهادت نور چې کله هغه واخ صبحي شو جګړه شروع شو تر ماقامه پوری بل ورځ به سر جګړه شروع کړه تر ماقام پورې څنګه مده شپې جنگ نه کیدو بلکې دمه کوله به جنگ شروع شو تر ماقام پورې خو تقریبا 15 ورځې دا جنگ شروع 15 ورځ باندې وی شکل دشمن ور باندې گزارو کړه دا جنډه نیولې په دلاس یې صدا لاس تیوالو وی به په بل لاس باندې دا جنډه ونیول وی دیم تیوالو به دا دوه لاسونه دي جنډه نه تاو کړه دا کوم چې څنګه لګي پاتې ودا سوچ کوي چې د رسول الله د ملګری زنا شاخر صحابه کرام
څنګه په دنیا کې رب العالمین دوله اعلان د جنت او درزانه کې جزا تاسو راځي ما او دا د اهل سنت والجماعت اتفاقی فیصله ده د محمد رسول الله چې څومره ملګری دي د ابوبکر نه ولې تر واشر رضی الله عنه پورې د ټول رب العالمین راځي او ټول د جنت والا دي او وینم تی روانه وې په دې وخت کې نصرانی د شارع خان راغی جعفر سے به شکل په دې سر باندې ولې دوه پړه کې او دا حق سړی دی چې رسول الله د تر زوی دی او دا اخلاق او شکل د محمد رسول الله سره برابر دی تقریبا د 3 کلو په عمر باندې او چې کله میدان د جنگ راکته کېدو خپل اسیم وجنو ویغه د شخصي راځي کله په دې وخت کې پیدا سره خپل اس وغیرہ ونه وجني خو مشتن کړي به خطا حق لور شي کله څنګه او مقصد د جعفر سے پکې دا و چې ما په طبيعت کې دا خبره پیدا نشي چې ګوره ته ټیک تاو کزګه از د وجلې د جنگ بکیو تر اخر سره پورې جګړه کوي وی شکل دا پری وته نه عبد الله ابن عمر فرمایي چې زم بدی کوم او خالد سے د وغیرہ دا ملګری مو ابو رافع دی وې د میدان د جنگ چې کله موږ دا بار ویو تقریبا 50 یا 90 زخمونه او ټپونه په دې کې لګېدلی و او ټول مخامخ یو دانه په کې چې تر اشاره خان راغلی نه و نيزه په کې لګېدلی و غشي په کې لګېدلی و توري په کې لګېدلی وې ودا د میدان د جنگ نشه بار وېش په دې وخت کې جنډه شو عبد الله بن رواحه واخسته خود چې کله جنډه واخسته په دې وخت کې دالک په دې ځړ کې چې تردد غونډه راغی انسان دی زړه کې دا خبره نه شته دا ټول ملګری شي دا شو غم شي شو دم شي څه به کیږي خو لیکن د رسول الله ملګری نشه خلکو د خپل ځان له ترغیبات ورکړه یا عبد الله ابن رواحه جنت ګوردل تر راغلي دی او شهادت ته د رسول الله امر دی زموږ د رب العالمین رضا څنګه تی ورسته کیږي وې د خپل ځان په خپل غیرت ورواچو نور یدم نه جنډل اسکه واخص روان شو جنگ شروع شو وې چې کله جنگ شروع شو عبد الله ابن رواحه شهید شو وې دا چې کله شهید شو جنډه پرې وتا ابو رافع سے فرمایي قسم په الله چې دا ټول ملګری خارش شو ځکه شکست ګټ شو په ملګرو جنډه چې پرې وتا بس ماتي وې په دې وخت کې ثابت البدری وی حتی تر دې پورې ابو رافع سے فرمایي چې دوه ملګری ما په یوه ونه لیدل دومره تیت پرک شو وی ثابت البدری شکل دا جنډه را واخسره ملګری ورته بیرته راځم شو خواله وی ویل چې ونه شي دا جنډه ملګری ورته چې لکه تا ځان لاس کې نورې د خصاص سره دی وی کنه نه ما په دینت باندې نه راخص دا بزرات سره خپل مکر په دینت به راخص دا چې ملګری د تیک نه بچي او د خالد بن ولید په د پاره میدان راخص دا خالد بن ولید په دې وخت راغی چې شون شراب نه کړی دا بس وره کا متشریتی ونی ولا دلیل په دې باندې چې د امیر د جبهه خبره وته معنی چې کله تعالی چا سره بیعت وکي او په میدان د جنگ کې دا هغه خبره وته به معنی د شریعت برابر و لیکن کچیرته میدان د جنگ کې نه وي دا به وته معنی باندې نشي لګولې چې ته بس ما په ګروپ کې جنگي ګورې بل ګروپ سره باندې جنگيږي زما سره به عملیات لږه او بل سره باندې دي کې بالکل به تعالی اختیار شته مګر میدان د جنگ کې چې کله به تور مثال لاندې وته دشمن مجاهدین به چې دی امیر تعالی څه خبره کوله مکه خبره وته معنی لکه خالد سره ثابت البدر خبره شو معنی لا خود جنگ شراکت شوي او په دې مقام کې بل ځکه جنگ جوړېدو بل ځکه تشکیل کېدل او ته نور ملګرو سره لاړې دی امیر کتابه چې اعتراضونه کول دي اعتراضونه به زی دی غلط دي په خپل ځمانه برابر نه دي وېدا شکل دار واقستا دا جنډا او ویره ولا نور عائشہ رضی الله عنها فرمای جنگ شروع ډیر انتهایی سخت وې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د خپل ملګری ټول راجمع کړه وېدا حالت ورته الله په وحی باندې بیانوه ملګری چې کله جمع کړه ورته ویل د موت حالت تاسو ذکر کوم او رسول الله په دې مخ باندې د افغان معلومېدو سترګونه وښیم روانې وی ویل د جنگ بیرغ شو د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ سره وې د سار نه مقام پورې جګړه وشو هغه شهید به د جنگ بیرغ شو جعفر رضی الله عنه په لاس کې ونیو 15 ورځې جګړه وشو هغه شهید دریم د جنگ بیرغ شوی ودا عبد الله ابن رواحه په لاس کې واخذ د رسول الله رسول نه مخ روانه وي ځکه جعفر څخه ورته ډیر ګرانو ډیر کاکا بچیمو یو ورځ ورته یا رسول الله جعفر چې ابراهیم دومره پتا دی باندې رامن ډکړه مخله ورغه غاړه ته واخذ د لنګ مبارک نشانه پرې وته غاړه ته واخذ رسول نه ډیر انتهایی ته وکړاړي ملګرو لري والله قسم په الله معلومات نه کیږي چې زه خیبر په فتح باندې خوشاله یم کله جعفر پر اتلو باندې او د نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره شکل اخلاق وغیرہ ارڅ برابر وی عبد الله بن رواحه شهید عبد الله بن رواحه به جنډل اسکه واخست نور غلیش صحابه فرمایي موږ په دې وخت ورختا شو ما خل چې عبد الله بن رواحه لکه چې چل کړي دي وی سکوت وکي لږ ورسته به ویلې وی هغه به شهید شو وسوي دا جنډا رب العالمین د تور نبی توري په لاس کې نیولې د خالد بن ولید او سخت ماره کړو دشمنو د مجاهدینو مابین کې روانه ده عائشہ رضی الله عنها فرمایي په دې وخت کې رسول الله دا خبره کوله او سړی راغی ورته ویل یا رسول الله د جعفر صاحب زنانه خوري سختي جاړي
چې زمونږ خپل ورور شي خاوندم شي بچی جاړي وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویلي چې زمانه کا وی به راغی به ورته یا رسول الله هغه خو سخت جاړي وی زمانه کا دریم کړه دی ورته یا رسول الله هغه خو سخت جاړي پیغمبر علیه السلام ورته خاور راوله په خپل کې ورواچو عائشہ به فرمایي ما سخت خیراو کړی دي چې لږ ځم په خبره نه پويږي پر دې کارونه کې تاسو ذکر شروع کړو خو چې یو کړ دې ته چې منه کې منه نشو غره کېلا دلیل په دې باندې چې کله سړی مړ شي واغه داخله منه کړی نه دې خبر نشي ما باندې مشاړې در غوړې به قبر عذاب ورکې دي شي ملائک ورته ترشتم دشي او د قبر عذاب لپاره مخکې اسباب ویل شي و ته چې می دې ځان نه ساتل او چغوري کول او شرک کول او کفر کول د مور پلار نه فرمانی منذ رس کول او منځ نه کول او زکات نه ور کول قول بغیر د عمل نه خاص کر مخامخ عیب لګول او فحش عیب لګول زنا کول عمل د قوم لوط کول د صحابه ردی بد ویلا په قبرستان باندې میتازي کوله مسلمانانو به دې ټیکسونه خسر روزه ټیم نه مخکې ماته ولا خاص کر عقل زنانه چې اگر بچینه پیمنه کی او د قبر د عذاب د بچ کېدو علاج ذکر کړی شوی و تبارک الذی ویلا شهادت خاص کر دعاګانی درود صدقه د مسلمانانو دعاګانی جنازه وغیرہ څنو ډیر شي نه ویل شي و عائشہ رضی الله عنها فرمایي وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ویلي قسم په الله وی چې جعفر سے او زید بن حارثه او دقشن عبد الله بن رواحه به درې واړه مول د جنت کې ناس شو زید بن ثابت هم به حارثه به کټ کې ناس جعفر رضی الله عنه سره به خوا کې کټ کې ناس شو او د عبد الله بن رواحه د کټ لګي دونه جدا کوګواله پکې کوګواله دا معنی چې خو بالکل جدا و یا دا معنی چې کله د په هغه وخت کې د تور میدان د جنگ کې د جنډه واخسته جګړه وکم کوونه کم د زړه کې لږ تردد راغی د عمل د وجنه به کټ کې لږ کوګواله دی خو الله جنت ور داخل کې دلیل په دې باندې چې میدان د جنگ له مجاهد وردانګي په دې وخت کې داغه د نیت برابر الله فیصله کوي چې سره بالکل په شهامت باندې ورودانګي چې د الله رضا او شهادت اته ډیر اوچت بلډینګونه وي تر دې پر روایت کې راغلي دي چې انسان ورته چرته ګوري ودا خولي به را پریوش او قبل سره په مزدلی باندې جګړه کې واقع شي واقع به شي اغلب الله جنت کې بلډینګونه وغیرہ ورکه خلک زره کمزوري او به ویلي وی جعفر رضی الله عنه د ادوال اسونه شهیدان شو الله ورته دوی یاقوت وزري ورکړي دي وی اوس په جنت کې زګور مچالو زیرا لوش جعفر الطيار مرته وځکه د الو زیرا روزي ذل جناحین مرته وځکه د زو وزري دي دلیل په دې باندې چې کوم شی د رب العالمین لپاره ورکه امه شی به تعالی الله درکې دوله اسونه د الله لپاره ورکړه الله ورته دوله اسونه ورکړه ته د الله لپاره ګناه پرې د الله تعالی کې ایواز درکې دا د الله قانون او سنت دی ویجا خالد بن ولید چې کار وکړي چې کله جنډه لاس کې واخستا ناشنا په تکتیک او په جنگ باندې پوهه سره او ډیر اوچت حتی که په اسمانه بچرته سورو اعلان د خالد بن ولید افکی لګي دومره دنګمو او د عمر رضی الله عنه زوله دا کی طرف مجاهدین چپ طرف لواړه ول چپ طرف مجاهدین کی طرف لواړه ول مخ کې ورسته مخ کې کا دي جنډي بیرغونه کې تغییر او ترمیم وکي د شپېتون او څل سواران واغولې ویلې ویلس کسان د مدینه طرف باندې په بدش خاور باندې په علاقه باندې برازي چې هغه خاور ډیر لري ګرد وکي ګرد چې کله موږ د سار وخت کې په دشمن باندې حمله کوو نو تاسو بالا اول لس سواران راشي د تکبیر اوازونه وکړي چې الله اکبر دوړي به جوړ شي به بلک کته ورسره راشي به وو چې الله اکبر او دوړي به جوړ شي وکړه چې میدان د جنگ سره لاندې واته لس کسان الله اکبر ویلې به لس کسان نور سواران رالو به لس کسان نور حتی تر شپته یې اصل پورې کسان اورسیدل دشمن باندې استا روب راغی وې قسم په الله د مدینه نور قوا وراله او دوی ورته ویل چې د مدینه طرف نه بلګ راشي وړاندې سلار شي دشمن چې په دې وخت کې مات یو خړا نو خالد بن ولید فرمایي و ما په دوړ لاسونو باندې اتوري استعمال ولا وزما په لاس کې تقریبا حدیث بخاری کې راځي اته توري ماته شوې ته سوچ کوا دا تور چې انسان برکت کریم باندې ماتي کې د څومره زور مغواړي او به د خالد بن ولید غو انسان چې په اس باندې نه چلاندې کې لګيږي او قوي په اخر کې د یمانی و تور وا چې دا ملاس کې ونی ولا نه هم تور انده و چې د اسما په لاس کې وا دبم په دوړ لاسونو باندې گزار کوو د قشانه زبیر رضی الله عنه چې د محمد رسول الله د ترور بچو د ترور جو هغه هم دا کار کولو وې دشمن باندې چې کله ماته ورګاډه شو مخکې شو مونږ ورپسیو ډیر خلک به مردار کړ مجاهدین تقریبا 12 شهیدان شو درې به کې دا مشران و چې زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه جعفر الطيار رضی الله تعالی عنه عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنه انور مجاهدین منور به کې شهیدان شوی خودرس به کې دا مشهور دشمن چې کله پوجي جلکه دا خو مکه مجاهدین دی زید نه دی راغلي او موږ دلته پوجنه او دوس موږ ماته راکړ بیرته بشرا وګرځیدا جنگ کول او خالد بن ولید اقوا ورسته کول څومره وکړه امر دی ام جنگ کې مجاهدین ساتي دا چې ضروري ده چې مجاهدین وځي خلک طلب کې شره دومره کسان شهیدان کړه یو خو تقدیری فکر شلاندې واته جنگ هم کو ورسته کول هم جنگ هم کو ورسته کول حتی تر دې پورې چې خالد بن ولید تر مدینه منورې پر مجاهدین راوسته
وچرا وسنه د مدینه منورې چې د څومره زنانه وي دوی تیګ راواقع چې د خپل مجاهدین ور باندې وشتا و انتم الفرارون تاسو لکه چې دشمن راو تکتی تاسو له بالکل په مدینه کې ځای نشته تاسو را تکتیدلی دومره غلطی زنانه و تر دې پورې صحابي کول نه نوته یو بیبي د بیبيانو دغه وا او وی ویل چې کول بالکل نه نوته نشي ته رسول الله ته چې کړي ته څنګه بیرته را تکتی رسول الله تعالی دې حالت خبر کې وی ویل ودا فرارون ندي بلکې دا قرارون دي دشمن لزان نشي راوسته کې اوس به په عمله کوي وانا منهما او دې پړاله کې سمېما دا رب العالمین په قهر باندې کړ نه دي بلکې دا تکتیک دی چې دا راغلي دی او دوباره اوس بیرته باغوي باندې حمله کې ځان ورته تیاري لسن دا منه چې بده کې څو پیدا وروتلې یو پیدا به دار وځي چې درې ځله مجاهدین دوه لکه فوجیان له ماته ورکړه الحمدلله او دشمن باندې سخربون راغله شو او هو د محمد څنګه مجاهدین دی عليه الصلاه والسلام درې ځله کسانو دوه لکه چې ماته نو په دې خلکو باندې ورو را پرې وته دویم د خالد بن ولید تکتیک ته معلوم شو رضی الله تعالی عنہ سره آشنا سره دی تقریبا دا په سور غزاګانو کې برخه اخیسته 300 زخمونه دې په بدر باندې راغلي دی او دا خبره کړې ده چې رب العالمین دې هغه سترګو خو بالکل نه ولي چې هغه د جنگ پاتې کیږي بدینت باندې زمان نشم حتی په خاص اندام په دې جګړه کې لګېدلې دریم د محمد رسول الله د ملګرو شهامت ته معلوم شو او څلورم د محمد رسول الله د ملګرو تابعداري چې فوجین دي مجاهدین دي درې زره فوجین دي ولکه لیکن د رسول الله تابعداري د وجنه په دشمن ور ودانګل او ورسنه شو الله رب العزت دې صحابه کرام تابعداري موږ تاسو سره نصیب الله رب العزت موږ تاسو د قران سره بشارت نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین